I assure you. I assure you. زه تا ته ډاډ درکوم یعنی زه تا مطمئن کوم تا ته زه یقین درکوم. It's clear to me. It's clear to me. دا ماته روښانه ده یعنی دا ماته واضحه ده. یو موضوع یا یو خبره ته پې پوه شي نو ته ورته ویلی شي It's clear to me. دا ماته روښانه دا ماته واضحه شوه یعنی. Pay attention to me. Pay attention to me. ما ته پام وکړه یا ویلی شو ما توجه وکړه. Do it carefully. Do it carefully. په احتیاط سره یې وکړه. Why you late? Why you late? ولې ناوخته شوې؟ Speak politely. Speak politely. په نرمۍ سره خبرې کوه. I will do it myself. I will do it myself. زه به یې پخپله وکړم. It's not my taste. It's not my taste. دا زما د خوښې نه دی. دا هر هغه وخت موږ کارولی شو کله چې وغواړئ ووایئ دا څیز زما په خوښه نه دی یا دا زما د خوښې مطابق نه دی نو ویلی شئ It's not my taste. It's for us. It's for us. دا زمونږ لپاره دی. Please hear me. Please hear me. مهرباني وکړه ما ته غوږ شه. موږ د جملې لپاره داسې هم کارولی شو چې listen to me یعنی ما ته غوږ شه او دا هم ویلی شو چې please hear me یعنی زما غوږ واوره. Stick with me. Stick with me. زما سره اوسه. کله چې چاته وایي زما تر څنګ اوسه ما سره کلک ولاړ اوسه. Stick with me. زما سره اوسه. Let's go together. Let's go together. راځه چې یو ځای لاړ شو. I'm exhausted. I'm exhausted. زه ستړی شوی یم. د دې لپاره موږ یو بله جمله هم کارولی شو I'm tired. زه ستړی یم او دلته I'm exhausted. زه ستړی شوی یم دا هم صحیح ده. It's your choice. It's your choice. دا ستا خوښه ده. یعنی موږ ساده کې وایو ستا خپله خوښه ده. It's your choice. I brought it. I brought it. دا ما راوړ. I brought it. Take a bite. Take a bite. یو چک واخله. یا منګه ساده کې وایو لږ خو در سره وخوره. Take a bite. I feel hungry. I feel hungry. زه د لوږې احساس کوم یعنی زه وږی یم. I am hungry. زه وږی یم. I feel hungry. زه د لوږې احساس کوم یعنی لوږه را باندې را روانه ده. او اخیری جمله wash properly. Wash properly. سم یې ومینځه.